صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه خلکو چې د هغې سره تا انعامات او احسانات کړي دي غیر المغضوب علیهم چې نه په هغې باندې غضب شوی دی ستا د طرفه ولا الضالین او نه هغې لار خطا کړې ده بلکې په سیده لار باندې روان دي او ستا د قهر ستا د غضب نه هغه محفوظ او سالم پاتې شوي دي ایاک نعبد په دې جمله باندې څه خبرې پرون شوې وې چونکې دا جمله مرکب در دو الفاظو نه یو ایاک دی او بل نعبدو دی ایاک دا مفعول به ده د نعبدو دپاره ضمیر منفصل دی په نعبدو باندې مقدم شوی دی ایاکا دا ضمیر منفصل د دو کلمو نه مرکب دی یو ایا دی او بل کا ده خو چونکې دا ضمیر د مخاطب دی نو د دې سره الحاق د ک کیږي او چې کله دا ضمیر د غایب وي نو بیا ایاهو ویلی کیږي او چې کله دا ضمیر د متکلم وي نو بیا ایایا ویلی کیږي په دې باندې نحاتو خپل یو بحث چیړلی دی چې ایاکه کې ضمیر څه شی دی نو یو قول هغه دا دی چې ضمیر ایا دی او دا کا هو یا دا د دې دپاره دی چې دلالت وکړي په تکلم باندې او په خطاب باندې او په غیبت باندې نو اصل کې ضمیر چې دی نو هغه ایا ده او دویم قول دا دی چې نه ضمیر چې دی دا کا هو او یا ده اصل کې دا ضمایر متصلو ایاکه کې که هغه دی چې کم په ضربکه کې دی ضمیر متصلو او په ایاهو کې دا هغه هو دی چې په ضربهو کې و او په ایایا کې یې هغه دی چې په ضربنی کې و خو به چې دا د کله د خپلو عواملو نه جدا شلو نو ظاهره خبره ده چې کا یوازې ټینګېدی نه شه یا یوازې ټینګېدی نه شه هو یوازې ټینګېدی نه شه نو هغې ته موږ بطورستن ایا ولګوله نو ضمیر چې دی هغه یا کا هو دی او دا ایا صرف د دې دپاره ده چې هغې ته یو تکیه جوړه شي او دریم قول دا دی چې ایاکا مجموعه ضمیر دی ایاکا دا ولې مقدم شه په نعبدو باندې حق خو د مفعول دا دی چې د عامل نه وروستی نو مولیان وله څلور وجې ذکر کوي یو دا چې د اهتمام د شان د وجه نه دویم دا چې ایاکه چې دی دا معبود دی او نعبد عبادت دی اشاره دی د خبرې ته ده چې په عبادت کې به هم د معبود تصور په عبادت باندې مقدمي او دریمه خبره علماو دا ذکر کړې ده چې ایاکا دا ضمیر د خطاب مصداق الله قدیم پر وجود دی په وجود کې مخکې دی نو دلته ذکر کې مخکې که چې دا ترتیب ذکری موافق شي د ترتیب خارجي سره او د ترتیب طبعي سره او څلورمه وجه علماو دا ذکر کړی دا چې د ایاکه تقدیم د پاره د حصر او اختصاص دی نو ایاک نعبد صرف ستا بندگی کو ستا نه علاوه د بل چا بندگی نه کو نعبدو لفظ دا صيغه د جمع متکلم ده عبادت دا څه شي ته ویل کیږي علماو ذکر کړی دي چې عبادت عین به دال ماده چې په کم ځای کې راشي نو هغه په تذلل باندې په عاجزۍ باندې او په مسخر کېدو باندې او په سلیدو باندې دلالت کوي خلک وایي طریق المعبد د الله رسول دی خلک په ډېر زیات تللی دی نو تذلل او عاجزۍ ته ویل کېږي عبادت اصطلاح کې عبادت څه ته وایي ابن کثیر وایي درې خبرې چې راجمع شي نو هغه عبادت دی کومې درې خبرې یو کمال محبت دویم حضور او دریم چې دی نو خوف نو چې دا درې خبرې راجمع شي په هر عمل کې دا عبادت دی او چې کوم عمل نه دی دریو عمل خبرو نه خالی دی محبت پکې نشته یا محبت شته خو خضوع پکې نشته یا خضوع شته دی خو خوف پکې نشته بیا دا عبادت نه دی او زمونږ استادانو به موږ ته د عبادت تعریف داسې کاو چې غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
په عبادت کې څلور خبرې دي. غایت الذل، حد درجه عاجزی کول معبود ته، آخری درجه. لہذا په کم عبادت کې چې عاجزی نشته ده، تکبر د لویچاری د عبادت نه ده. دویم من غایت الحب، دا عاجزی به د معبود ته کې خود وجه د انتهایی محبت نه به کې چې ستا د دغه خدای سره محبت ده او د هغه خدای محبت ته مجبوره کړي په دې خبره باندې چې ته هغه د پاره مونږ کې ته روژه نیسې، ته حج کې، ته زکات ورکې. لہذا د کم عبادت په شا باندې چې جذبه د محبت د الله کار فرماوي، په هغه عبادت باندې الله دوه پیدې مرتب کوي. یو دا چې د دغه عبادت په وجه به انسان د ګناه نه الله بچ کوي، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. او دویم د دغه عمل په وجه به الله تعالی دته ګناهونه معاف کړي. او چې د کم عبادت په شا باندې جذبه د محبت نشته، چې زما د خدای سره خو محبت نه دی، خو بس دا یو قرض دی او ادا کول دی، نو په هغه عبادت به دغه دوه ثمرې نه مرتب کیږي. نو اصل چې ته عبادت کې نو دا به د محبت په جذبه کې، دا د قرض د ادایګۍ په جذبه باندې نه کې چې ګوندې دا قرض دی او زه ادا کوم. ځکه قرض چې خلک قرضداري ته ادا کوي او داین ته ادا کوي نو بیکاره شی ولا ګوري، خو محبوب له چې څوک ورکوي نو بیا ولا قیمتي تحفه ګوري. دا د قرض او د تحفه او د محبت فرق دی. نو عبادت چې ته کې د محبت په جذبه باندې به کې چې ما د الله سره مینه ده او د الله سره محبت دی او د الله د کور د طرفه نه اعلان وشه چې جمعه ته راشئ، حي علی الصلاة، حي علی الفلاح. زه د الله تعالی په دغه اعلان باندې حاضری لګوم او د الله تعالی کور ته ورځم او د الله سره مناجات کوم. نو دویم شرط په عبادت کې محبت دی. او دریم ټکی ما هو چې لله عز وجل دغه عاجزی به الله ته کې. نو کو اوس عاجزیم کې او د محبت د وجنیم کې خو غیر الله ته کې دا به شرک دی. او څلورم ټکی ما هو چې په متابعت النبی صلی الله علیه وسلم دغه عاجزی به د پیغمبر په طریقه کې. اوس که د پیغمبر په طریقه نه کې نو به دې ته عبادت نه وي، دې ته بدعت وي. یو سړی دی وایي زه د مازدیګر 4 رکعاته نه کوم، 8 رکعاته کوم، ځکه چې الله په 4 رکعاته خوشحالیږي نو په 8 رکعاته خو به بیا ډېر زیاته نو خوشحالیږي. اوس چې د مازدیګر د 4 په ځای باندې 8 رکعاته وکړو دا عبادت دی او دی ماجور دی که ماخوذ دی؟ دی به ماخوذ دی، دی ګناهګار دی، ځکه دا عبادت د پیغمبر په طریقه ونه شو. پیغمبر د مازدیګر مونځ 4 رکعاته کړی دی، اقیم الصلاة قرآن کې مجمل و. پیغمبر چې کومه تشریح په خپل اقوال او افعال سره د مانځه کړی د نو پاغي کې د مازدیګر 4 رکعاته ده. نو عبادت دغه شی ده. ایاک نعبد. ابن عباس وای چې کل عبادت فی القرآن فهو توحید. قرآن کې چې کم زم عبادت ذکر شي هغه به توحید. نو ایاک نعبد ایاک نوحد، صرف تا په درجه او په مرتبه د الوهیت کې واحد لا شریک ګڼو، بل څوک تا سره شریکا نه ګڼو. عبادت ملګرو دا د انسان په مقاماتو کې د ټولو نه اعلی مقام دی او د ټولو نه بهترین مقام دی. د دې وجنه قرآن کریم کې الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په اهم مواضعو کې تعبیر په لفظ عبد سره کړی دی. الله تعالی فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. الته چې چیلنج ورکوي الله تعالی کافرانو ته، دا ډېر اهم مقام دی. نو الته تعبیر کوي د نبی علیه الصلاة والسلام نه لفظ عبد سره. سبحان الذي اسرا بعبده، معراج ته تک دا ډېر اهم مقام دی. الته الله تعالی د نبی علیه السلام نه تعبیر کوي په لفظ عبد سره. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، مقام دعوت دا اهم مقام دی. الته الله تعالی د نبی علیہ السلام نه تعبیر کوي په لفظ عبد سره. نو اهم مواضعو کې الله تعالی تعبیر لفظ عبد سره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په شپه د معراج باندې لاړو، الله سره مناجات وشو، واپس راته الله ورته وی بما او شر پوکا تعالی سلقب درکم. نبی علیہ السلام ورته وی بنسبت الیک بالعبودیه، ما ځان ته په لفظ عبد سره منسوب کا، ما ته عبدی وایا، دا به مال خوند را کوي چې ته زما بنده. او په دې باندې امام رازی یو خبره کړې ده، هغه وای چې مقام د عبادت دا اوچت دی د مقام د رسالت نه،
ځکه چې په مقام د رسالت کې تعلق وي د مخلوق سره او په مقام د عبادت کې تعلق وي د الله سره. کله چې ته د عبادت په میدان کې نو ستا ټوله واسطه چې د خدای سره ده او کله چې د رسالت په میدان کې نو بیا ستا واسطه د مخلوق سره جوړه شوله. نو په دې بنیاد باندې د عبادت مقام اوچت دی د مقام د رسالت نه. اگر چې ابن کثیر حافظ عماد الدین هغه په دې باندې رد کړی دی چې امام رازی دا خبره غلط هم کړې ده او دا دلیل یې مولا کمزوری ویلی دی. د هغې وجه دا ده چې په مقام د رسالت کې د مخلوق سره واسطه ده خو په اذن د حق ده. الله ویلی دی چې د مخلوق ته ورشه او بیا چې کله تا مخلوق سره واسطه راځي دا میدان د مشقت دی او چې کله عبادت کې دا میدان د سهولت دی او میدان د مشقت کې اجر سیوایی که میدان د سهولت کې اجر سیوایی. په میدان د مشقت کې په عباداتو کې سهولت وي. دغلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کې ناسو عبادت کاو نه چا مخالفت کاو نه چا دشمنی کوله نه ور سره چا بدو نه چې کم دې په چا اعتراضونه کول. او چې کله نبی علیہ السلام واسطه د انسانیت سره رااله او الله تعالی انسانیت ته د مبعوث فرمایا به مخالفین هم سوا شو به دشمنان هم سوا شو به په لیبل مولګې دي اعتراضونه هم په شروع شو بدنامۍ نه مو شوه. نو لہذا مقام د رسالت دا خو ډیر د مشقت او د تکلیفونو او د صعوبتونو او د اذیتونو نډک میدان دی. نو د دې وجه نه ابن کثیر د امام رازی سره په دې خبره کې اتفاق نه دی کړی خو بهر کې دا مقام ډیر اوچت مقام دی. ایاک نعبد دې کې یو سوال دی چې دا انسان خو چې په دې جمله باندې تلفظ کوي ایاک نعبد نو دا خو یو کس دی نو پکار ده چې ایاک اعبدو وایي. ځکه که دلته دی د جمع متکلم نه جمع حقیقتا مراد اخلي نو به خو دی دروغجن شه ځکه دی ډیر نه دی یو دی او موږ ډیر یو ستا عبادت کو. او که دی جمع تعظیما اخلي یعنی د تعظیم د پاره خپل ځان یو دی خو ډیر حسابي لکه جمع کله برای تعظیم هم راځي نو دا خو منافی ده د مقام د عبادت سره. په مقام د عبادت کې باجزي کې نه دا چې ته تعظیم وکې. نو دلته علما جواب کوي چې ایاک نعبد دلته چې د صيغه د جمع متکلم استعمالي د دوه وجونه استعمالي. یو د دې وجه نه چې کسر نفسي او عاجزي راشي کده و چې صرف ز عبادت کوم خدایا اعبد صيغه د واحد متکلم ده نو د دې مطلب به دا دی چې د عبادت نسبت ځان ته کوي چې گویا کې نور څوک نه کوي یا که کوي ماغه سره زما کار نشته ز صرف سا عبادت کوم. خو که یو سړی دا وایي چې زیم کوم زیدم کوي عمل کوي بکر کوي به پدې کې هغه لوچاري هغه تکبر هغه ځان لوی ګڼل نشته کم چې په صيغه د جمع متکلم کې دي. نو یو خو د عاجزۍ په بنیاد باندې د صيغه د جمع متکلم استعمالي چې یوازې زه عبادت نه کوم ډېر ډېر خلک عبادت کوي. او دویم قول علما دا کوي او علامه بیزاوی صاحب دا قول کړی دی چې دلته کې بنده دا خپل عبادت او دا خپل سوال په ایاک نستعین کې د نورو خلقو د عبادت او د سوالونو سره ملګری کیا د پاره چې اقرب الی الاجابت شي الله قبول کی. کده تنه تنها خپل عبادت الله ته مخه تقدی کده تنه تنها په ایاک استعین کې خپل درخواست الله ته مخه تقدی نو د مسترج کېدو چانس ډیر دی. خو کده د نورو د عبادتونو سره او د نورو د درخواستونو سره خپل درخواست ملګری کی نو به د مسترد کېدو چانس کم دی. ځکه چې د نورو عبادتو سره خپل عبادت الله ته ورولېږي او د نورو د درخواستونو سره خپل درخواست هم په دایو پایل کې الله تعالی ته ورولېږي نو الله بدرې کار کوي. تردید الکل قبول الکل تردید البعض او قبول البعض یا به ټول مسترد کوي یا به ټول قبلي یا به بعضی مسترد کوي او بعضی به قبلي. اول شق دا خو لکشانه یعنی زبا دا ویم چې په نسبت سره من چې دا خبره کوو اول شق نشي کېدلی چې ټول الله مسترد کې ځکه د یو سړي عبادت خو به کې خامخ الله قبلای چرته یو نیک سړی خو به نو د ټولو مسترد کېدل خو نشي کېدلی. او دویم صورت چې بعضی قبول کې او بعضی مسترد کې دا د الله د شان د کرم او د سخا خلاف ده چې پایل یو ده او باغی کې ورته صدر خاصونه راغلي دي نو باغ ځنې سور قلم راکاږي او ځنې باندې انو تور قلم راکاږي
تا خو د الله د شان د کرم او د سخانه خلاف ده. ظاهر شاه قاری صاحب روټۍ کړې د طالبانو لره او طالبانو سره 15 کسان نورم ملګري شولو. نو دا د ظاهر شاه صاحب د شان د سخانه خلاف ده چې هغه ځنې قبول کړي او دا 15 د دروازې نه بیرته د دوی د غمه با غم قبلی چې راځئ. نو که د یو ګناهګار سړي عبادت الله ته تللی دی او د یو ګناهګار سړي درخواست الله ته تللی دی د دغه نیکانو د وجې نه به الله تعالی د دې ګناهګار درخواست هم قبول کړي او د دې ګناهګار د عبادت به هم قبول کړي. نو د دې وجې نه صیغه د جمع راوړې ده ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص خدای ستانه مدد غواړو. ایاک نستعین په ایاک نعبدو پسې د دوه وجو نه راوړ. یو دا چې عبادت موقوف دی په استعانت باندې چې د الله مدد نه ته عبادت نشي کولای چې الله توفیق درنه کې ته عبادت نشي کولای. دویمه خبره دا ده القاضی بیزاوی وای چې په ایاک نعبدو کې د لوی چاره یو وهم وو یو ګمانو چې ګنې زه مستقل سړی موضوع عبادتونه کوم موضوع دا کوم موضوع هغه کوم دغه تصور د لوی چاره یا دغه تصور د غټوالي دغه تصور د استقلال الله ختمي په ایاک نستعین کې سره چې کته عبادت کې نو دا ور سره وایا چې خدای په دې عبادت کې ستانه زه مدد غواړم کته سره مدد ونه کې زه څوک او عبادت څه زه چرته منشم کوله زه چرته حشم کوله. د دیو جن په عبادتو به تکبر نه کوایا په عبادتو به ځان لوی چاري نه ګڼایا. دا د الله تعالی فضل دی چې الله تعالی توفیق د عبادت درکړی دی او بل سړی له چې کومه دی د ګناه توفیق ورکړی دی نو ته په دې باندې شکر ادا کوا او دا د الله تعالی فضل او احسان ګڼه چې ما ته الله تعالی توفیق را کړی دی د عبادتو. نو ایاک نستعین الله صرف ستانه منګه مدد غواړو. دلته د ایاک تقدیم د پاره ده تخصیص دی چې منګه مدد تانه صرف غواړو ستانه علاوه د بل چانه مدد نه غواړو. دې کې یو سوال خلک کوي چې بعضې مددونه خو موږ د مخلوق نه هم غواړو هلکه بیلچه راکه هلکه شوده راکه. ذوالقرنین ډېر لوی سړی و هلته خلکو ته وی په اعینون بقوه ما سره د افرادي قوت مدد وکیا نو مدد خو د غیر الله نه هم غوښتلی کېږي. نو دا خبره چې یاده ولره چې په دنیا کې چې کم افعال صادریږي دا دوه قسمه دي یا کم افعال رونما کېږي دا دوه قسمه دي. یو هغه افعال دي چې هغه د بنده په اختیار کې دي او د هغې دپاره الله مادي اسباب پیدا کړي دي او د مادي اسبابو لاندې دي. او یو هغه افعال دي چې هغه د بنده په اختیار کې نه دي او د هغه د مادي اسبابو لاندې نه راځي. کم افعال چې د انسان په اختیار کې دي او د مادي اسبابو لاندې دي په هغې کې تعاون د غیر الله نه غوښتل جایز دي. لکه تسکوره راکه بیلچه راکه دا کړکۍ راله جوړه که ترکان صاحب دا یوه راله جوړه که اینګر صاحب. نو د دې دپاره د هغې سره باقاعده اسباب دي او دا د مادي اسبابو لاندې دي او د دې د انسان ته الله اختیار ورکړی دی. یو د اسبابو نه ماورا کارونه دي چې د دنیا کې په د عادي اسبابو کې د هغې حل نشته دی. بچی غواړې مغفرت غواړې جنت غواړې دا څیزونه دا به صرف د الله تعالی نه غواړئ. دې کې به د الله سره غیر الله بینا شریک او دا شرک دی. دویمه خبره چې دا یادولره چې یو استعانت دی من غیر الله او یو استعانت دی بغیر الله د دوانو کې فرق دی. استعانت من غیر الله شرک دی. د غیر الله نه بچی غوښتل د غیر الله نه هغه څیزونه غوښتل چې هغه د غیر الله او د انسان په اختیار کې او په طاقت کې او په قدرت کې نه دي. دا چې څه دی خو استعانت بغیر الله دا شرک نه دی. لکه د الله نه د مدد دپاره څه شی ته ذریعه ګرځې نو دغه شی یا عمل وي یا ذات وي. واستعینوا بالصبر والصلات په صبر او په صلات سره د الله نه مدد وغواړه. یعنې صبر او صلات الله ته ذریعه وګرځوه. نو دغه رنګې که چېرته ته یو ذات الله ته ذات فاضله الله ته ذریعه ګرځې نو دا هم څه شرک نه دی. لکه د ذات فاضله رجع هم چاته کېږي دغه اعمالو ته کېږي چې ولې دا ذات ته چې فضیلت میلاو شوی دی خو د عمل په وجه میلاو شوی دی. نو گویا کې د عمل چې کم دی موږ ذریعه ګرځو وسیله ګرځو. په هر کې دا خو ځان له یو مسله د وروسته به په دې باندې خبر راشي خو په دې دواړو مسلو کې فرق پکار دی چې هغه استعانت بغیر الله دی او یو استعانت من غیر الله دی. نو استعانت من غیر الله شرک دی. استعانت بغیر الله چې دی نو دا شرک
نه دی. نو و ایاک نستعین صرف الله ستانه مدد غواړو، ستانه علاوه د بل چانه مدد نه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم دا جمله مستقله ده او بیان د فرد اعظم دی په معونت کې چې مونږ خو مددونه غواړو او په ډیرو څیزونو کې تا ته محتاج یو، خو د ټولو نه غټ مدد چې مونږ تا نه غواړو هغه دا دی چې مونږ ته صراط مستقیم وښایه. نو دا به جمله مستقله شوله او د جملې مستقلې د مخکې جملې سره کمال انقطاعي او چې په کوم ځای کې کمال انقطاعي بیا څه شی جي هلته به حرف عطف نه راوړې، ځکه په اهدنا الصراط المستقیم کې حرف عطف رانه وړو. او دویم قول دا دی چې دا جمله مستانفه ده، گویا کې جمله مستانفه په جواب د سوال کې واقع کیږي. مخکې سوال د مخکې جملې نه را پیدا شو، مونږ الله ته وی ایاک نستعین ستانه مدد غواړو، نو الله تعالی گویا کې مونږ ته وی چې کیف اعینکم ستاسو څه مدد وکما، نو مونږ ورته و اهدنا الصراط المستقیم الله زمون غټ مدد دا وکا چې دانه غلار را تراوخایا، اهدنا لار راوخایا الصراط المستقیم. اهد دا صيغه د امر ده او د دې مصدر هدایت راځي او په هدایت کې یو غټ بحث تاسو په ابتدایي کتابونو کې چیرلې ده چې هدایت په معنا د ایصال للمطلوب سره ده او که په معنا د اراده په دې کې د اشاعره او د معتزله او اختلاف ده. سو کوئی هدایت په معنا د اراده الطريق سره ده، نو پاغي باندې چې کم ده قول نقض واردی کې د قران پاغه قول سره چې انک لا تهدی من ذکر ته هدایت په معنا د اراده الطريق سره نه ده، هل په معنا د ایصال الى المطلوب سره ده، ځکه الله تعالی د پیغمبر نه په د اراده الطريق نه کوي چې کنه تلار نشه خو د پیغمبر خو د لارې د پاره راغله ده، نو الته نه په د ایصال الى المطلوب کې چې د ایصال الى المطلوب نشه کوله. نو سوچ وای چې هدایت په معنا د اراده الطريق سره د نقص په دغایات واردېږي او سوچ وای چې هدایت په معنا د ایصال الى المطلوب سره د نو هغه باندې نقص واردېږي. او اما سمود په هدایناهم الته هدایت په معنا د ایصال الى المطلوب سره نه ده، په معنا د اراده الطريق سره ده، ځکه کې ایصال الى المطلوب شي به خو معنا دا چې سمودیانو ایمان راوړل، حالانکه د تاریخ نه ده ثابت ده، د قران نه ثابت ده چې هغه ایمان، نو الته په معنا د اراده الطريق سره ده چې سمودیانو ته ملارو خودله، نو دا پاغي باندې نقص ده. بیا چا په کې دا خبر هم کړی دا چې که د هدایت نسبت الله ته وشي نو په معنا د ایصال الى المطلوب سره وای، او که پیغمبر یا قران ته نسبت وشي نو په معنا د اراده الطريق سره وای. نو دا یو خبره کړه خو دې کې نقش تر انک لا تهدی من احببت الته د هدایت نسبت نبی رسول الله ته شوی دی او په معنا د ایصال، او چا په کې دا خبره کړی دا چې کې هدایت مفعول ثانی ته متعدی شي بالذات نو په معنا د ایصال المطلوب ته، او که په واسطه د الا یا د لام سره متعدی شي نو هغه په معنا د اراده الطريق سره. لیکن دغه قولم کمزور دی. وهدیناه النجدین انسان ته ما دوانه لارې خودلې دي، نو الته وهدینا مفعول ثانی ته چې النجدین متعدی دی بالذات او بلا واسطه، او سره دغه نه چې الته هدایت په معنا د اراده الطريق سره ده. او بل ځکه الله تعالی فرمایي ان ولکن الله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم، الته هدایت صراط مستقیم ته متعدد په اله سره، او الته هدایت په معنا د ایصال للمطلوب سره ده، په معنا د اراده الطريق سره نه ده. غنی بیا په کې ما یشاء ټکه خوندور نو بهر کې دلته چې علامه الوسی رحمه الله او قاضی بزاوی رحمه الله کم یو جامع خبره کړې ده، نو غدا کړې ده چې هدایت په معنا د دلالت بلطفین سره ده، او د دلالت بلطفین مطلب دا ده چې په انسان کې د طاعت د پر اسباب پیدا کول، د طاعت اسباب انسان کې پیدا کول دا هدایت ده. اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ ته لار وښیوه. سوال لا ده چې اهدنا الصراط المستقیم نه مخکې بنده په دوه خبرو باندې اعتراف وکړو، یو په ایاک نعبدو چې صرف ستاسو لپاره به عبادت کوم، او دویم په ایاک نستعین چې غختل بم تا نه کوم، نو نه په د شرک په عبادت هم وکړل او نه په د شرک په استعانت هم وکړل، او دا خالص توحید دی او دا خالص هدایت دی. نو په دغه دوه جملو باندې خو الریډي انسان ته هدایت میلاو شو، نو د دین وروسته چې د هدایت سوال کې دا خو تحصیل حاصل دی. نو د دینه قاضی بیزاوی رحمه الله خپل تفسیر کې جواب کړی دی. هغه جواب ادا کړی دی چې د هدایت کمنګ د انواع په بنیاد باندې تقسیمو او د جزئیاتو په بنیاد باندې تقسیمو، نو د دې انواع او جزئیات ډیر زیات دي، خو د اجناس په لحاظ سره د هدایت اجناس چې دي نو هغه سوري هغه سلور دي. اول انسان ته داخلي او باطنی قوتونه ورکول، الله تعالی انسان ته عقل ورکو
سترګې ورکړې، غوږونه ورکړه، قوت مدرکه ورکړه، قوت حافظه ورکړه، حس مشترک ورکړه، خیال ورکړه، ظاهري باطني حواس ولا ورکړه. دا اوله مرتبه د هدایت ده. ځکه چې د انسان سره دا چیزونه نه وي انسان هدایت نشه حاصله ولکه. شل زر ورته پیغمبر راغلی وي، غوانو ته پیغمبر راوله، والله که د شل کاله تتیرم کې کو ایمانه، ځکه صلاحیت پکې نشته، قوتونه پکې نشته. نو اوله مرتبه د هدایت صلاحیتونه، استعدادونه او قوتونه دي چې الله انسان ته ورکړه. دویمه مرتبه دلایل تکوینی الله پیدا کړه. ځکه که یو چا سره عقل شته، قوت مدرکه شته، خو مخې ته دلیل نشته، نو د دلیل نه د مدلول او نتیجې ته نشي رسېدلی. نو د عقل نه رسته، د قوتونو نه رسته الله تعالی انسان ته څه ورکړه؟ دلایل تکوینی په دې کائناتو کې ورته دلایل نصب کړه چې د اسمان ته ګوره زبا ما به معلومې، ځمکې ته ګوره ما به معلومې، زما معرفت به درته حاصلېږي، ونې ته ګوره پاڼه خوځئ، دینه به زما معرفت حاصلې. په دریم نمبر کې دلایل تشریعي، دلایل تشریعي پیغمبرانو او آسماني کتابونو، دا دریم نمبر شه د هدایت. څلورم نمبر هغه کشف او الهام دی. کشف او الهام الله تعالی پیغمبرانو ته کوي په ذریعه د وحی باندې، او اولیاء ته کوي په ذریعه د الهام باندې. هغه ته حقیقت ښکاره کی، زمونږ نه حقیقت پټ دی، موږ په دلایل سره ګورو. کشف خراته نه دی شوی، نه مو جنت ولید او نه مو دوزخ ولید او نه مو خدای لیدلی دی، او نه مطلب دا دی چې اهدنا الله منګه ثابت کې پهل نشه. ټیک شو نه؟ ځکه چې سوال له صوبات دی چې هدایت خو راته وشو په ایاک نعبد او په ایاک نستعین سره، خو الله ثبات پې راکې. یا سوال د دوام دی چې الله دوام پې راکې، او یا سوال د زیادت دی. نو چې د زیادت سوال شي، نو کم سړی چې د هدایت په اوله مرتبه کې دی چې دې ته صرف عقل او قوا ورکړی شوی دی، نو د دویمه مرتبه سوال کوي چې الله دې دویمه مرتبه ته مې ورسوه. او چې کم په دویمه مرتبه کې دی هغه د دریمه مرتبه سوال کوي، او چې کم په دریمه کې دی هغه د څلورمه مرتبه سوال کوي، او څلورمه مرتبه لا محدود او لا متناهی ده، په هغې کې اوږد سفر دی، نو هغه هم قابله د زیادت ده. نو هغه مقام ته چې کم سړی رسېدلی دی هغه د هدایت سوال کوي وایه، نو هغه د مزید هدایت سوال کوي چې الله تعالی په دې میدان کې ما ته نور راهنمایي نصیب کا. نو اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم څه شی دی؟ یو قول علما دا کوي چې د صراط مستقیم نه مراد دلته کې توحید دی، او چون کې ایاک نعبد کې توحید ذکر شو، نو اهدنا الصراط المستقیم الله په دغه توحید باندې منګه ثابت قدم پاتې کا. یو قول دا دی. دویم قول علماء دا کړی دی، او دا علامه الوسی رحمه الله کړی دی، چې دلته مراد د صراط مستقیم نه یو عامه معنا ده. عامه معنا ده چې هغه شامله ده ټول شریعت ته، من العبادات والاعتقادات والاخلاق والسیاسیات والمعاملات والمناکحات. دا قول علامه الوسی کړی دی چې صراط مستقیم معنا ده چې عقیده کې راته نیغه لار وښایه، چې نه پکې کمی او نه پکې په عباداتو کې راته د افراط او د تفرید نه بالاتر معتدله لار وښیوه، او دغه رنګې په اخلاقو کې راته معتدله لار وښیوه چې نه پکې افراط او نه پکې تفریط، او په سیاسیاتو کې راته معتدله لار وښیوه، او په معاملاتو کې راته وښیوه، او په نکاحونو کې راته وښیوه. نو دا ټولې شعبې د اسلام دي، او دا ټولې شعبې د شریعت دي، او په دې کې صراط مستقیم هغه دی چې افراط او تفریط پکې نه. او بیا دا اوږده خبره ده چې په عقیده به څنګه د افراط او د تفریط نه خالی کې، ځکه په عقیده کې هم خلکو افراط هم کړی دی او تفریط هم کړی دی. ځینې خلکو په توحید کې دومره غلو وکړه لکه معتزله و چې د الله د صفاتو نه انکار وکړو، وی که الله له صفات ثابتې ده خو شرک دی، ځکه صفات به بیا قدیم او قدیم خو مرادف د واجب دی، نو بیا خو تعدد د قدماو راغی، نو تعدد د خدایانو راغی، نو د دې وجې نه هغې وي چې خدای له صفات نشته. دومره غلو یې وکړله چې د خدای د صفاتو نه انکار وکړو. وهم سموا انفسهم اهل العدل والتوحید، او ځان له نوم کې خو اهل عدل او توحید، او بل طرف ته تفریط وشو، کمی وشو. نصاراو د الله سره عیسی شریک، یهودو سره عزیر شریک، د مکې مشرکانو سره بوتان او ملایکې شریک کړل. نو دا په عقیده کې بې اعتدالي وه. نو اهدنا الصراط المستقیم الله موږ ته عقیده کې اعتدال وښایه چې نه پکې کمی او نه پکې زیاتې وي. الله په عباداتو کې موږ ته اعتدال وښایه چې نه پکې کمی وي او نه پکې زیاتې وي. د عباداتو په میدان کې هم
په تیرو امتونو کې افراط او تفریط شوی دی. ځنې خلک داسې وو چې حلال په ځان حرام کړو، وی نکاح به نه کوم، غوښه به نه خورم، الوا به نه خورم، او لاړه صحراګانو ته حلال په ځان حرام کړو. هغوی دومره غلو وکړله په عبادت کې چې حلال حرام خو پرېږده، د حلالو نه ځان وساته. او ځنې خلکو دومره کمی وکړه چې په حرام ورغر لګول. یهودو به ویل لیس علینا فی الامیین، بس خوره نه چې موږ ته الله د عباداتو په میدان کې معتدله لاره چې وښایه چې کوم حرام یې هغې ته حرام و، چې کوم حلال یې هغې ته حلال و. حرامو نه ځان وساتو، په حلالو باندې عمل وکړو. او دغه رنګې په سیاسیاتو کې الله معتدله لار راته وښیوه. نظام حکومت کې معتدله لار، ځکه چې نظام حکومت کې مې افراط او تفریط دی دنیا کې. یو طرف ته شاهنشاهیت دی چې یو سړی به د هغې سره به تمام اختیارات یو، د هغې خبره به اډري او د هغې خبره به حکم یو، مشاورت به نه یو، د باچا ټاکنه به نه یو، دغسې په زور باندې به راځي او حکومت به چلی. دې ته شاهنشاهیت وایي. او بل طرف ته جمهوریت دی. جمهوریت کې هم کمزوري دی او په شاهنشاهیت کې هم کمزوري ده. نو الله د سیاست په میدان کې موږ ته یو معتدله لاره وښیوه چې هغه اسلامي شورویت څه شی دی چې په هغې باندې موږ روان شو. دغه رنګې د نکاح په باره کې که تاسو د جاهلیت د دور تاریخ وګورئ، هغې کې افراط او تفریط و، معاملاتو کې افراط او تفریط و، په اقتصادیاتو او معاشیاتو کې افراط او تفریط و. یو طرف ته سرمایه دارانه نظام او بل طرف ته چې کوم دی دغه دی دا څه شی ورته ویلی کېږي سوشلیزم، د اشتراکیت والا نظام. موږ ته په دې منځ کې چې کوم د اسلام نظام معیشت د هغه لار راته وښایه. اهدنا الصراط المستقیم. نو ځکه علامه الوسي پکې دا ټولې خبرې راجمع کړي دي. دا زرزانه نه کومه، دا علامه الوسي راجمع کړي دي چې دې کې توحید هم دی، دې کې عقیده هم ده، دې کې سیاست هم دی، دې کې تجارت هم دی، دې کې اقتصاد هم دی، دې کې نکاح هم ده، او په دې کې ټولې قصې قطارې دي. نو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا بدل دی د صراط مستقیم نه. او دا په مصداق باندې تعیین د صراط مستقیم دی چې د صراط مستقیم مفهوم خو موږ پیژنو چې نیغه لار، خو اوس نیغې لارې خو ډېرې لارې دي. دا مصداق یې راته وښایه. یو تشریح د شی ده په مفهوم سره، بل تشریح د شی ده په مصداق سره. لکه ته انسان څه شی دی، نو زه ته په مفهوم سره تشریح کوم چې حیوان ناطق. په خبره پوه شولې چې اوس ته په حیوان ناطق نه پوهېږي چې حیوان ناطق څه بلا ده، وی مصداق یې راته وښیوه. نو زه ته پې ګوته کېدم چې دا قاري صاحب نه دی، په خبره دا حیوان ناطق دی که نه، لکه انسان دی که نه دی. خبره دا ده که نه. نو مصداق باندې شی ښه واضح شي. نو اوس موږ ته ګوته پې کېده چې کوم صراط مستقیم د کومو خلقو غواړي. صراط الذین انعمت علیهم، چې چا سره تا احسانات کړي دي او هغه په کومه لار روان دي، دغه صراط مستقیم، دغه صراط مستقیم. او دلته یو بله خبره تاسو زده کوئ، صراط مستقیم دا د نظریې نوم دی، او صراط الذین انعمت علیهم دا شخصیات دي. نو کله کله چې په نظریه کې ابهام راشي نو په شخصیاتو به پیژنئ. شخصیات د نظریې د حقانیت دپاره علامه ده، خو دلیل نه دی. البته نظریه د شخصیاتو د حق پیژندلو دپاره دا به دلیل دی. الحق یعرف بالرجال والرجال لا یعرف، نه، الرجال یعرف بالحق والحق لا یعرف بالرجال. رجال په حق پیژندل کیږي چې بای دا ښه سړی دی ځکه عقیده توحید ده، نیک سړی دی په حق لار روان دی. خو حق په رجالو باندې نه پیژندل کیږي چې دا شی ځکه حق دی چې پلانه یې کوي، دا شی ځکه حق دی چې پلانه یې کوي. خو کله کله ما تاسو ته داسې ویله چې لږ شانې په نظریه کې چې کومه دی ابهام راشي نو بیا په شخصیاتو باندې څه کېږي چې خلک یې پیژني چې بهی دا پلانې تحریک ځکه صحیح دی، دا پارټي ځکه صحیح ده چې د پاکستان بلا علما د دې سره دي، د پاکستان اولیاء ور سره دي، د پاکستان شیخ الحدیثه. نو پدې نو صراط الذین دا شخصیات شلو د نظریې د تعارف د پاره د دې تذکره وشوله. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا ور سره احسانات کړي دي، انعام دې پې کړی دی. منعم علیهم کې درې قوله دي. یو قول دا دی چې د دې نه مراد جمله مؤمنان مراد دي، ځکه چې د هغوی سره الله د ټولو نه غټ انعام چې کړی دی هغه د ایمان والا انعام دی. په انعام به مې ته خبره کړې وې، خو چونکې دا صورت ختمو نن او وخت کم دی
نو ځکه په دې باندې بیا بل ځای کې خبره کوو. نو اول قول دا دی چې منعم علیهم نه مراد مؤمنان، دویم قول دا دی چې د منعم علیهم نه مراد انبیا، او دریم قول دا دی چې د منعم علیهم نه مراد فرق اربعه. کم چې وروسته کم صورت کې ذکر شوی دی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، دا څلور فرق چې دی نو دا منعم غیر المغضوب علیهم چې نفع غضب شوی دی غیره. دې کې د اعراب په لحاظ سره یو دوه درې احتمال دي. یو دا چې دا غیره دا صفت شي د الذین انعمت علیهم د پاره، نو دا به مجرور شي ځکه الذین انعمت علیهم جمله محلا مجروره ده، نو غیره دغه صفت شي دا به څه واقع کو مجرور به واقع کو، نو دا صفت شو. به په صفت کې دوه احتمال دي، یو دا چې دا صفت مقیده شي ټیک شو، او بل دا چې دا صفت موضحه شي. صفت مقیده په موصوف کې تخصیص کوي او صفت موضحه د موصوف په وضاحت کې تخصیص پکې نه کوي. نو که الذین انعمت علیهم نه مراد هغه خلق شي چې پاغي باندې الله تعالی د ایمان کامل انعام کړی دی، نو ایمان کامل والا د غضب او د دلالت نه اسم بچتي، نو غیر موضوع علیهم ولا الضالین دا صرف صفت موضحه شو، تخصیص پکې نه کوي ځکه چې منعم علیهم او غیر موضوع علیهم ایک ہی چیز شو. ٹھیک شو لجی. او کچرته کې د منعم علیهم نه مراد هغه خلق شي چې الله تعالی په د مطلق ایمان انعام کړی دی، نفس ایمان ور کړی دی، نو هغه به د غضب او د دلالت سره جمع کېدی شي، نو مغضوب علیهم او ضالین پکې شاملو، نو په غیر المغضوب علیهم سره هم د سکړه خارج کړه، نو دا صفت مقیده مخصصه شو. دلته تاسو به یو سوال کوئ او هغه یو علمی سوال دی چې الذین انعمت علیهم دا معرفه ده ځکه چې موصول له معارف نه ده، او غیرو دا نکره ده، نو نکره څنګه صفت واقع شوی ده د معرفې لپاره. او که تاسو وایو چې دلته غیرو مضاف د مغضوب علیهم ته، نو په اضافه سره معرفه شوی ده، نو دا د یو قاعده ده د نحویانو چې غیرو د سی و کلمه ده چې دا د وجه د شدت توغل نه په ابهام کې نه ګرځي، په اضافه سره معرفه دې کې دونه غټي ابهام پروت دی چې کدام دا معرفه ته مضاف هم کې دا معرفه کیږي نه، نو غیرو که المغضوب علیهم معرفه ته مضاف دم دا معرفه شوی نه ده، نو نکره ده او صفات واقع شوی د معرفې لپاره. نو اوس به موږ دوه تعویل کوو د دې اعتراض نه چې ځان خلاصو، یا به په موصوف کې تعویل کوو یا به په صفات کې. نو که په موصوف کې تعویل کوو نو بیا به داسې وو چې الذین موصول ده او موصول په حکم د معرب باللام کې، او معرب باللام څلور قسمه ده: جنسی، استغراقی، عهد خارجي، عهد ذهني. کله چې معرب باللام الف لام عهد ذهني وي هغه په حکم د نکری کې، نو د قرنګي موصول هم څلور قسمه ده. لہذا کم موصول چې په حکم دا عادي ذهني کې دغه څه شو نکره شو، نو دل الذین انعمت علیهم دا په حکم د عادي ذهني کې ذکردون دا نکره شو، نو غیرو له صفته واقع کېدل شي. او دویم دا دی چې په جانب د صفت کې به تعویل وکړو، نو داسې تعویل به وکړو چې غیرو ټکی چې دی بېشکه په اضافه سره مغضوب علیهم ته معرفه شوې ده، یا لکه غیرو نه معرفه کېږي په اضافه سره. موږ نه تا قاعده نه ده ویلې، الته په نحو کې دا قاعده ذکر کړې ده چې غیرو اضافه دوه قسمه ده. یو هغه غیرو ده چې مضاف شي الی ما له ازداد کثیره، هغه شی ده چې د هغې دپاره ازداد دی، نو په دغه اضافه سره به غیرو معرفه نه ګرځي. لکه زه د مولا توام رحیم زاده ته چې غیرو که ستانه علاوه یو سړی راغلی، جانې غیرو که ستانه علاوه یو سړی راغلی، نو د ده نه علاوه د ازداد کثیره ډېر دي که نه، دام دی دام دی دام دی، نو اوس غیرو معرفه مبهمه پاتې شوله. خو کله چې غیرو مضاف شي هغه شی ده چې هغه صرف په دنیا کې او په کائناتو کې یو ضد لري، بیا په اضافه سره څه ګرځي معرفه ګرځي. لکه ته ما ته ووایې چې من نقله، دا انتقال څه ته وایي؟ خوځېدل او پاڅېدل او کېناستل دا ته وایي. نو زه ورته وایم غیر السکون، دا د سکون نه علاوه شی دی، نو د سکون نه علاوه څه حرکت یې که نه، نو نقله حرکت ته ویلی کېږي. نو دلته د سکون یو ضد دی چې حرکت دی، او غیرو مضاف شوی ده سکون ته، نو په دې اضافت باندې د معرفه ګرځېدی شي. نو غیرو مضاف شوی د مغضوب علیهم ته، او مغضوب علیهم یو ضد لري چې منعم علیهم، نو ځکه په اضافه سره دا معرفه شوی ده. او دویم احتمال پکې دا دی چې غیره دلته حال واقع شي د علیهم د ضمیر نه، نو غیر په حال کون ده نو بیا به منصوب به. او دویم احتمال پکې بیا دام دی چې دا استثناء شي، غیرو دا د صفت دپاره هم راځي او د استثناء دپاره هم راځي. په هر کې دا نحوي خبرې دي مفسرینو څېړلې دي، بیا تاسو هلته کې وګورئ. مغضوب علیهم دا لپس چې دی نو دا د غضب نه دی،
لفظ د غضب په قران کریم کې سلیری ز استعمال شوی دی 15 زینو کې نسبت الله ته شوی دی او باقی بنده ته شوی دی د غضب ډیر تعریفونه علماو کړی دي یو تعریف د عذاب چې دینو هغه علماو دا کړی دی چې سوران النفس عند اراده الانتقام دا یینه چې په جوش کې راشي او راپورته شي په هغه وخت چې سړی اراده ده انتقام لري دې ته ویل کېږي غضب او د غرنګ نور تعریفونه علماو کړی دي چې دا یو کیفیت دی چې نفس ته عارضیږي په وخت د اراده د انتقام کې بهر کې دا تاسو ته ما ابتدا کې په لفظ د رحیم باندې چې کله خبره کوله نو التما تاسو ته د غضب او د رحیم دوانو تشریح کړي وا چې دا دسه الفاظ او صفات د الله تعالی دي چې دا مبادی هم لري او غایات هم لري بنده ته چې نسبت وشي مبدا او غایه به دوانه مرادي والله ته چې نسبت وشي نو صرف غایه به مرادي مبدا به مراده نو د غضب غایه چې دا یینه په جوش کې راتلل دي ټیک شو دای مبدا شولا او د دې نتیجه او غایه څه شوله انتقام اغسل سزا ورکول عذاب ورکول نو چې بنده ته نسبت وشي چې بنده په غضب کې راغی نو الته بدوانه مرادي چې یینه په جوش کې رااله او سړی له سزا ورکړه او چې الله ته نسبت وشي نو به صرف سزا مرادي دا مبدا به مراده نه ځکه چې مبدا مراد شي نو یو خو الله له به جسم ثابتيږي ځکه یینه خود ذویل اسامو د پاره د زړه خود جویز افسانو د پاره دی او بل دا چې الله تعالی د بخارج نه متاثر شه په خبره ځکه یینه جوش کې راتلل دا خود خارج نه متاثر کېدل دي او ما تاسو ویلو چې الله تعالی ټول د پهلي صفاتو خاوند دي ان پهلي صفات په الله تعالی کې نشته په خارج بارشي کې اثر کوي خو الله د بار نه اثر قبله یا نه نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین او چې نه گمراه دي ضال دا د ضلالت نه دي ضلالت چې ده العدول عن الطريق السويه د سم لارې نه عدول کول دې ته ضلالت ویل کېږي او زمونږ د لغت کتابونه لسان العرب چې ده او قاموس چې ده هغه د ضلالت لس معنی ذکر کړی دي چې ضلالت چې کومه ده غایب کېدلو ته ویل کېږي بربادېدلو ته ویل کېږي هېرېدلو ته ویل کېږي مرګ ته ویل کېږي دارنګ غرزیدلو تم ویل کیږي محبت تم ویل کیږي جهالت تم ویل کیږي دا ټول معنی د ضلالت دي خو هغه باندې تفصیل نکو صرف دې ترازو چې د مغضوب علیهم او د ضالین مصداق څه شه ده نو دې کې د علماو اقوال مختلف دي یو قول دا چې د مغضوب علیهم او د ضالین نه مراد جمله کافران دي نو الله د کافرانو د لارې نه بچ کی جمله کافران ته مراد دي دویم قول دا ده چې د مغضوب علیهم نه مراد هغه خلق دی چې داغي په عمل کې خرابي ده او د ضالین نه مراد هغه خلق دی چې د عقیده کې خرابي ده نو چې دا په عقیده کې خرابي ده خدای د دغه لارې نه بچ کی او د جا په عمل کې چې خرابي ده خدای د دغه لارې نه بچ کی دریم قول دا ده چې مغضوب علیهم هغه خلقو ته ویل کیږي چې دوی کوپر کوي عنادن او ضالین هغه خلقو ته ویل کیږي چې دوی کوپر کوي جهالتن یو سړی کوپر کوي خو د جهالت د وجه نه کوي او یو سړی کوپر کوي د عناد د وجه نه کوي عنادي کافر ډیر خطرناک دی د جاهل کافر نه نو مغضوب علیهم د ضالین خطرناک شو علما وای د کوپر اسباب درې دي عناد مفاد او جهالت عناد مفاد او جهالت نو د جاهل کافر اصلاح کیږي ځکه پاغه دلیل اثر کوي اخو نه ده خبر نو د دلیل رڼا اور واچو د جهل تیارې نه براوزي خو په عنادي او په مفادي باندې دلیل اثر نه کینو پاغه باندې وسر نه خوږي او سلورم قول ده چې د مغضوب علیهم نه مراد يهود دي او د ضالین نه مراد نصارا دي او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې راغلی ترمذی شریف کې حدیث دی د عدی بن حاتم په حواله سره غږی ذکر کړی دی او هغه حدیث ته امام ترمذی حسن هم ویل دی چې نبی علیہ السلام فرمایل چې مغضوب علیهم يهود دي او ضالین چې دي دا نصارا دي قران کریم کې زې په زې د غضب نسبت چې دی دا يهودو ته شوی دی او د ضلالت نسبت زې په زې اکثرا چې دی نو دا نصارا وته شوی دی نو دا دو فرقې چې کومه ده هغه په دې ځکه د غدي دا مراد دي بهر کې دې صورت چې ده په مختلفو گمراه فرقو باندې رد وکړو د امین مسله پاتې شو هغه په بل مقبانه وچیړو ځکه چې اوس وخت زمنګ سره ختم شو نو سورته فاتحه تقریبا ختم شوله باقی زمنګ تاسو سبب چټی کیږي نو چې چټی کیږي به خو ترجمه هم نشو کولای نو چې څنګه سبانه زمنګ درسونه چټی وي نو ترجمه به هم د 15 سورو لپاره چټی وي ان شاء الله که جون او خیر 15 ورځې بعد د اخترنا به ان شاء الله به منګه
د چوټۍ نه بعد دوباره دا درس آغاز کو او شروع به کوو